سلامونه ملګرو قدرمنو هندوستان زمونږ ګاونډي ملک دی او د 1940 نه مخکې خو هندوستان او پاکستان دواړه یو ملک وو. نو په دې وجه باندې زمونږ د ملک اکثر خلک چې دي نه هغوی دا غواړي چې د هندوستان باره کې معلومات حاصل کړي. په هندوستان چې کوم وزیر اعظمان تېر شوي دي نو زمونږ د ملک اکثره خلکو ته د هغوی نومونه هم ورځي پېژني یې که نه. نو ما غوښتل چې د نن په ویډیو کې په ترتیب سره دا ذکر کوو چې د ازادۍ نه حوالې تر اوسه د جواهرلال نهرو نه حوالې تر مودي پورې د هندوستان کوم وزیر اعظمان تېر شوي دي، څوک اول راغلی دی، څوک ورپسې دی، څوک ورپسې دی او چا څومره پرې د الیکشن ګټلی. نو دې ویډیو کې را سره دا وګورئ. قدرمنو د ازادۍ نه یو کال مخکې د انګریز په دور کې په 1946 کې الیکشن شوی و. د دغه الیکشن نه پس چې کوم حکومت جوړ شو، کومه کابینه جوړه شوه، هغې کې د کانګرس 6 کسان، د مسلم لیګ 15 کسان او د ادرز یعنې نورو نه اقلیت نه 3 کسان وو. دغه 14 کسانو باندې مشتمل کابینه چې وه، نو په دې کې یو سړی خو داسې پکار وکنه چې هغه د کابینې چې کله اجلاس کېږي د هغې صدارت وکړي. نو د انګریز د طرفه دغه سټیټس چې دی دا جواهرلال نهرو له ورکړی شوی او جواهرلال نهرو په دغه کابینه کې هغه سره د وزارت خارجه قلمدان و. اگر چې د دغه کابینې یو اجلاس هم نه و شوی، خو بیا هم چې کوم دی نهرو ته په دغه دور کې داسې سټیټس حاصل و، د هغه داسې پروفایل و لکه چې څنګه وزیر اعظم وي. او همدغه شان وشوه چې کله په 15 اګست باندې هندوستان ته ازادي میلاو شوه، نو لارډ ماونټبیټن د اقتدار دا واګې چې دي نه دا یې جواهرلال نهرو ته په حواله کړل او جواهرلال نهرو د آزاد هندوستان لومړی وزیر اعظم جوړ شو. د دې نه پس 18 کاله مسلسل جواهرلال نهرو وزیر اعظم پاتې شوی او دا 18 کاله مسلسل هغه داسې د پاکستان په شان کار نه و، یعنې چې څنګه فوجیان دلته راغلي دي او په زور یې حکومت اخیستی دی او بیا ناست دی 10 کاله 11 کاله، نه، بلکې هلته جمهوریت و. هلته کې هر 15 کاله پس الیکشن شوی دی. نو جواهرلال نهرو دا الیکشن بیا ګټلی دی او دا حکومت یې کړی دی. نو 1940 پورې چې کله هغه وفات شو، تر خپل مرګه پورې هغه د دغه ملک وزیر اعظم او جواهرلال نهرو د هندوستان په تاریخ کې د ټولو نه زیاته عرصې پورې په هندوستان باندې حکومت کړی دی. د جواهرلال نهرو د مرګ نه پس هم د دغه کانګرس یو مشر لال بهادر شاستري د ملک وزیر اعظم شو او د لال بهادر شاستري نوم موږ په دې وجه باندې اورېدلی دی چې کله د هندوستان او د پاکستان په منځ کې د 1945 جګړه وشوه، د هغې جګړې نه پس چې د روس په ثالثۍ کې په درېمګړتیا کې کله په تاشکند کې د دواړو ملکونو په منځ کې د معاهده کېده چې کوم د تاشکند معاهده ویلی شي، نو په هغې کې د پاکستان د طرف نه وفد جنرال ایوب خان لیډ کو او د هندوستان د طرف نه چې کوم وفد و نو هغه د هغوی وزیر اعظم لال بهادر شاستري لیډ کو او دغه 10 ورځې چې کوم مذاکرات وشو او بیا معاهده وشوه، نو د معاهدې د کېدو نه څو غنټې پس لال بهادر شاستري هم په دغه تاشکند کې وفات شو او بیا د هغه ډیډ باډي خپل ملک ته راړې شوه. د هغې نه پس خو هسې هم د الیکشن کال و، الیکشن وشو او د جواهرلال نهرو یعنې لومړی وزیر اعظم چې کوم و د هغه لور او د موتیلال نهرو چې کوم د کانګرس په لومړني مشرانو کې و د هغه نوسۍ دا د ملک د وزیر اعظم په کرسۍ باندې کېناسته. نو اندرا ګاندي د هندوستان د تاریخ یوازینۍ ښځه ده چې په دې ملک باندې حکومت کړی دی، خو صرف یو پېرې ته نه، څو پېرې ته الیکشن ګټلی دی او د 1916 نه والې تر 1900 پورې 11 کاله مسلسل یې خو دا پیریډ تېر کړی دی او د هغې نه پس بیا چې کوم دی یو ګیپ پکې راغلی دی، بیا په 1980 کې راغلی ده او تر 4 پورې تر هغې تر مرګه پورې بیا وزیر اعظم پاتې شوی وه. په 1980 کې د ازادۍ د نه 10 کاله پس چې کله اندرا ګاندي د خپلې کرسۍ نه لرې شوه، نو په لومړي ځل باندې یو داسې سړی وزیر اعظم شو چې هغه د کانګرس ممبر نه و. مطلب دا دی چې لومړي 10 کاله صرف کانګرس په ملک باندې حکومت کړی. دا مورجي دیسای د دغې سړي نوم او 2 کاله د ملک وزیر اعظم پاتې شوی او د هغې نه پس د 1 کال لپاره چرن سنګ راغی او په 1980 کې چې کله هغه لرې شو او نیکسټ الیکشن وشو، نو بیا یې په یو پېرې ته اندرا ګاندي وزیر اعظم شوه او څنګه چې ما تاسو ته د دې نه مخکې ووي چې په 1984 کې هغه قتل کړی شوی وه د یو خپل سیک باډي ګارډ په لاس باندې. نو د هغې نه پس بیا د هغې زوی راجیو ګاندي د 15 کالو لپاره وزیر اعظم په کرسۍ باندې کېناسته. د اندرا ګاندي قتل چې کوم و هغه تاسو ته شارټ کې دا ووایم چې دا د 1980 د لسیزه چې کومه وه، نو په دغه وخت کې په هندوستان کې په پنجاب کې سیکان راپاڅېدلي وو او د مرکزي حکومت خلاف یې داسې بغاوت کړی، د ازادۍ تحریک یې چلو. نو د هغې د سپریس کولو لپاره د هندوستان حکومت د اندرا ګاندي حکومت د هغې خلاف ملیټري اپریشن وکړو او ملیټري اپریشن کې د سیکانو یو مقدس مقام چې ګولډن ټیمپل ورته ویلی شي، په هغې کې هم چې دوی کله پټ وو او وسله یې پټه کړې وه، نو په هغې کې هم فوجیانو قتل عام وکړو. نو د دغې قتل عام د بدري اغوستو په عرض باندې دغه سیک باډي ګارډ چې کوم و د اندرا ګاندي د ملک وزیر اعظم قتل کړی وه او بیا راجیو ګاندي ما تاسو ته ووایي 15 کاله په دغه کرسۍ باندې پاتې شو. راجیو ګاندي د اندرا ګاندي زوی او د جواهرلال نهرو لوسی و، خو د جواهرلال نهرو خو خپل زوی نه و
او اندرا ګاندي دغه اکلوتی بیټي وا صرف یک یو لوري وا نو لہذا د هغې نه پس لکه اندرا ګاندي په کوم سړي باندې واده شوی وان دغه نوم پیروز ګاندي فیملی وا نو په دې وجه باندې د هغه زوی چې دی راجیو ګاندي هغه بیا د وزیر اعظم په کرسۍ باندې کېناست نو دې نهرو ګاندي فیملی وای او دا اوس د کانګرس چې اوس کوم مشران دي سونیا ګاندي او راهول ګاندي نه دا هم د دکې خاندان خلک دي د دې نه پس یو کال لپاره وی پی سنگ او چندرا شیکر د وزیر اعظم په کرسۍ باندې کېناستل او د هغې نه پس بیا د 15 کالو لپاره نریسما راهو د ملک وزیر اعظم جوړ شو دا نریسما راهو مشهور دی څنګه چې په چین کې په 1958 کې کم صدر راغلی و کنه او هغه د هغې نه مخکې په چین کې کم سخت کمیونیزم و هغه کمیونیزم یې نرم کو د هغې پالیسۍ نرمې کړې او کیپیټالیزم طرف ته د رجحان او فری مارکیټ اکانومي خپله کړه نو ویلی شي چې د چین دغه صدر چې کوم دی دا د چین دا اوس چې کومه ترقي ده نو دا د ده نه دا سفر شروع شوی دی دغه شان موږ چې د انډیا اوس کومه ترقي ده نو دا د نریسما راهو نه د دغه وزیر اعظم نه شروع شوی و د چې کوم هغه اصلاحات وکړل او د ملک اکونومیک ماډل چې کوم دی هغه بالکل بدل کړ په 1996 کې چې الیکشن وشو نو په لومړي ځل باندې بھارتیه جنتا پارټي چې بي جے پي ورته ویلی شي د دې غړی د دې مشر اټل بهاري واجپايي وزیر اعظم په کرسۍ کېناستو خو د هغه وزیر اعظمي صرف او صرف تر 14 ورځو پورې وچلېده او د عدم اعتماد په لاره باندې هغه د خپلې کرسۍ نه لرې کړی بیا د یو کال لپاره ایچ ډي ګوډا او د یو کال لپاره کمال ګجرال د هندوستان وزیر اعظمان پاتې شو او چې په 1998 کې بیا الیکشن وشو نو دغه اټل بهاري واجپايي یو پیری د بیا د ملک وزیر اعظم جوړ شو او بیا خپل 15 کلنه دور چې دی هغه برابر کو اټل بهاري واجپايي د بھارتیه جنتا پارټي رومبي وزیر اعظم او په لومړي ځل باندې بي جے پي خپل دور برابر کو او دا هغه سړی دی چې د 1999 کې د پاکستان دوره کړې وه په لاهور کې پبلک ګیدرینګ ته یو عوامي جلسې ته خطاب او تقریر هم کړو او د پاکستان د حکومت او د هندوستان د حکومت په منځ کې پیس اګریمنټ یعنی امن معاهده شوی و او دنیا ساه اخیستې و او تمه یې پیدا شوې وه چې بس وار هندوستان او پاکستان په منځ کې د جګړو دا خبرې ختمې شي خو بیا هم په دغه کال کې د پاکستان د اسټیبلیشمنټ د خوا نه د پاکستان د فوج د خوا نه په کارګل باندې حمله وشوه او هغه پیس اګریمنټ شو امن معاهده هغه په سیلاب باندې لاهو کړه په 2004 کې چې کله الیکشن وشو نو کانګرس پارټي الیکشن وګټو او د پړومبي ځل باندې د هندوستان په تاریخ کې یو اقلیتي مشر منموهن سنگ د وزیر اعظم په کرسۍ باندې کېناستو تاسو ته معلومه وي چې لا تر اوسه پورې په هندوستان کې لا یو مسلمان په هندوستان کې وزیر اعظم نه دی جوړ شوی اگر چې صدر جوړ شوی دی وزیر اعظم نه دی جوړ شوی او دا ډاکټر منموهن سنگ چې کوم نو د سکھ برادری چې د هغې سره تعلق ساتو یعنې سکھو او د وزیر اعظم په کرسۍ باندې کېناستو په 15 کاله پس یو پیری ته بیا کانګرس الیکشن وګټو او بیا تر 2014 پورې منموهن سنگ وزیر اعظم په کرسۍ باندې کېناستو نو 10 کاله ډاکټر منموهن سنگ چې یو اکونومیست و هغه دغه ملک لیډ کو او د کانګرس په دغه دور کې هم په هندوستان کې د 7% اکونومیک گروث ریټ و او هندوستان ښه ترقي وکړه خو بیا هم یو روایتي طریقې سره هندوستان روان و نو څه مسلې وي چې هندوستان غټ ملک دی او مسلې هم غټي نو په دې وجه باندې د هندوستان عوام چې کوم دي هغه چینج غوښتو او هغه چینج چې کوم دی بھارتیه جنتا پارټي خپل پروګرام چې الیکشن پروګرام او کم کمپین وای داسې جوړ کو پیش کړو او هغه کې نریندر مودي چې کوم دی نو خپل وزیر اعظم د امیدوار وټاکو چې او نریندر مودي د دې مخکې چې کله د ګجرات وزیر اعلی پاتې شو ناغه په ګجرات کې لډیر ترقی ورکړی و نو مودي د ګجرات د ماډل په ټول ملک کې د اپلای کولو هغه اراده وکړه نو په دې وجه باندې خلکو هغه چینج د لپاره مودي له او بھارتیه جنتا پارټي له ووټ ورکو او په 2014 کې مودي په لومړي ځل باندې په 2019 کې په دویم ځل باندې وزیر اعظم شو او د مودي په تیر 10 کلنه دور کې اگر چې په ملک کې دنه اقلیتونه چې هغه باندې ځمکه څنګه شوې ده مسلمانان سکان عیسایان ټول د هندوانو انتها پسندو نه ډیر تنګ دي ځمکه په تنګه شوې ده هغه باندې ظلمونه هم کیږي هغه د باندې کتي شي د تاریخ مسخ کیږي خو بیا مو په دغه 10 کلنه دور کې هندوستان د 11 نوالي تر 15 پورې غټه اکانومي جوړه شوې ده یعنی اکونومیکلی هندوستان په مخ باندې تللی نو اوس چې په 2023 کې کوم نوې الیکشن وشو نو مودي په دریم ځل الیکشن وګټو په دریم ځل وزیر اعظم شو هغه د ملک د لومړي وزیر اعظم د جواهرلال نهرو نه پاسو لومبه سړی دی چې په دریم ځل باندې وزیر اعظم جوړ شوی دی جواهرلال نهرو خو ولس کاله په ملک باندې حکومت کړو اوس مودي ته دا موقع ملويږي ژوندې پاتې کیږي چې ولس کاله برابر کی او کنه نیکسټ الیکشن غټي او کنه غټي هغه خبر په الله باندې پرېږدو امید دې دې ویډیو نه به تاسو زده کړئ داسې ویډیوز لپاره زموږ چینل ګورئ د الله په امان